السلام علیکم دلته چې ټول به خو یو ملګري ګروپ کې لینک سر کړی سو کتره شو ډېر هیبتناک اکاونټ جوړ کړی کفارو چې څومره هم تاسو له اسلام خلاف اکاونټونه مخله درتي نه علاوه تاسو نه فرند ریکوست کو نه با کمنټ او شیر انداز لایک کو ځکه چې په هغه تاسو کمنټ شیر لایک کو اکاونټ څنګه نور هم سترونګ شي سترونګ اکاونټ باندې بیا ریپورټ دومره اثر نه کوي سبسکرایبونه کتره شو د اکاونټ د دومره سترونګ هم نه دی ان شاء الله دا ریپورټ کوي چې څومره هم زیات اکاونټونه به دا ریپورټ دن شي چې کوم ریپورټ به دا دن شي مو موبایل کې کېږي زه هیډ سپیچ به لونځلی کله هیډ سپیچ باندې کلیک کوو پر درېیم نمبر آپشنونه کلیک کوو چې څومره هم د مطلب اسلام خلاف تللی څومره د اسلام خلاف پوسټونه کتلي لکه څنګه مو پوسټ ریپورټ کړو چې کوم پوسټ هم د اسلام خلاف کړی نو په هغه باندې کلیک وکړو په درې لکه باندې دا نه به سکرین شاټ واخلو دا طریقې سره کراپ وکړو مطلب چې دا کوم ځای کې وایلیشن کړی اسلام خلاف یا انداز قانون وایلیشن وي هغه نه به سکرین شاټ واخلو دا کتله په درې لکه باندې کلیک وکړو باندې د ریپورټ باندې کلیک وکړو ایډیټ کم انفارمیشن دا باندې کلی هیډ سپیچ باندې کم د درې نمبر آپشن دی دا آپشن مطلب دا فیسبوک کې پر دا ایډ کړی دا آپشن چې اسلام خلاف څوک پوسټونه کوي فیسبوک کې نه تاسو ریپورټ کولای شو نو دا طریقې سره کم ریپورټ پوسټ دا باندې کلیک کوو ایډیټ انفارمیشن دا طریقې سره کم اوسه فیسبوک دی دا چینج دی بدل دی لایټ فیسبوک نه دی بل دی لایټ ورژن دی خو دا بل فیسبوک دی داخله سیستم بدل دی سیټینګ نو دا طریقې سره هم پوسټونه کړی نه سکرین شاټ هم لازمي واخلو دا چې کم ریپورټ پرابلم نه غواړم یو پیلو ته سند کوو دا طریقې سره فیک اکاونټ فیک نه دی لازمي دی ځکه چې دا کم اکاونټ دا فیک نیم دی چې کوم اکاونټونه د کفار جوړوي اکثره د طریقې سره اسلامک خلاف اکاونټونه جوړوي دا نور ریپورټ کېدل مطلب ختمېدل د فیسبوک ور چې څومره زیات مرګري د ریپورټونه ډن کی نو کوم اکاونټ ته به ان شاء الله 100% دفن کی کله اکاونټ دفن نشي چې دا پیسې هم لګو سرور به هم کنیکټ کو لیکن دا اکاونټ هم دفن کوو نو دا طریقې سره پروفایل باندې کلیک وکم چې کوم دا بل آپشن کاتره شو دا کم باکس ته بداخ کې یو فیل په ډسکرپشن کې موږ کړی وي نه به تاسو اډ کو ځکه کاپی کو سیو کولون دی کوم اټیچ فایل کې سکرین شاټ پیډ کو سند باندې کلیک وکم چې کله تاسو دا اکاونټ مخه لرسي موږ ګروپونو کې سند کوو ان شاء الله به ریپورټینګ په داونه لګو چې څومره مرګري دا سیمپل ریپورټ دی دا طریقې سره د پیلو ته لازمي سند کوو زه دا کوم چې موږ بیا پاتره چې کوم اکاونټ ریپورټ شو یا نه شو نو دا طریقې سره کوم د اکاونټ د ریپورټ نه په لازمي ډن کو چې کوم پیل د سره سیو وساتو د کفار اکثر بار بار د اکاونټ جوړ یو اکاونټ ریپورټ کې ختم شي بل اکاونټ بیا هم جوړ کی چې کوم د اکاونټ ته دا باندې ریپورټ ولې کړو فیسبوک ختمولو نو د اکاونټ په سسپند شي دا واپس بیا بیک کیږي ریکور کیږي نو کدا به واپس بیا ریکور بیک مطلب ریکور شو نو دا تاسو واپس بیا د ریپورټ وکړئ دا پلیز سبمیټ کو ان شاء الله پس کله بیا ریپورټ دن شي نو بیا ډیسیبل شي مکمل دا طریقې سره فیک نه فیک اکاونټ بار بار دا ریپورټ په تاسو ډن کوم نه فیسبوک ټیم نه کوي بعد ودرې ځله ریپورټ پرډن کړه انډو په لازمي و دا طریقې ریفریش پکو نو کتل شو مرولو سلور 15 غنټه پاس سبي موږ ریپورټ دن کړه نو زه سره چې کوم دا ایډیټ کتل شو ایډیټ چې کوم دا ریپورټ شوی چې څومره هم د مرګرو ریپورټونه کړي سپورټ باکس چې کو ناکام اکاونټ ته دفن شوی نو دا کوم څه هغه کوم سیمور آپشن وسه کتلی شو سپورټ باکس کې چې دا کله هم سره بلاک آپشن نو ولي مطلب هغه ریپورټونه په نیوی لګیدلی هغه اپډیټ کې راونی چې کوم فیسبوک ته نه هغه نیوی سیو کړي چې کله هم ډیلیټ آپشن نو ولي سو کتلی شو سیمور باندې کلیک وکړو ریموو د اکاونټ کوم نوم دی الله تعالی نو دلته مخ ریموو آپشن کتلی شو دنه کوم د فصل نمبر عبدالمالک په نوم اکاونټ وو د مرګرب سے چا فیک جوړ کړه هم ریپورټ کړو نو کوم خوشي ضرور سره کوم مخ مرګ سره لازمي شیر کوی کوم پیله ویډیو پر سکرین شاټ زموږ کړئ